سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. هیله ده چې له موږ سره اوسئ. نن ورځ مو بیا هم څه د ضرب عملیه تشریح کوو، خو تېر درسو کې مو د ضرب عملیه چې وایي د ساده عدد ضرب و، نن به تاسو ته د اعشاریه عدد ضرب عملیه وښیو. د دې لپاره چې زموږ پروګرامونه تر تاسو پورې ورسېږي لطفا افغان ری چینل سره سبسکرایب کړئ او د دې لپاره چې نوي ویډیوګانو څخه خبر اوسئ نو د زنګولې وهل مو هیر نسي. مننه. دا چې د اعشاریه عدد د ضرب عملیه څنګه کیږي دا به تاسو ته نن وښیو. د اعشاریه عدد د ضرب عملیه وایو. عنوان چې دی نو راځو نن تاسو ته موږ د اعشاریه عددونو د ضرب عملیه تشریح کوو. د اعشاریه عدد د ضرب عملیه چې ده هغه په داسې شکل سره ده. ګورئ اوس مثلا موږ ولرو وایي 12.231 ضرب کوي په 2.15 کړي. تاسو د اعشاریه عدد ضرب باید څه ډول اجرا کړئ؟ د اعشاریه عدد د ضرب عملیې لپاره لومړی له اعشاریې څخه صرف نظر کوو، خپله د ضرب عملیه اجرا کوو. اول بالکل له اعشاریې څخه صرف نظر کوو، خپل د ضرب عملیه اجرا کوو. مثلا 15 په یو کې ضربو، د 15 ضربه ضربانې تر یوه پورې وایو. 15 یو 15، بیا راځو د 15 ضربه ضربانې تر دریو پورې وایو. یو 15 15 2 15 3 15 15 خو نو تاسو ته معلومیږي چې موږ لومړی خانه یې لیکو، دوامه خانه یې د اصل په ډول باندې نیسو. بیا د 15 ضربه ضربانې تر 2 پورې وایو. یو 15 15 2 15 یو محصل و دا هم 11. نو بیا هم 21 خانه یې لیکو، لسیز خانه یې د اصل په ډول باندې نیسو. له اعشاریې صرف نظر کو، خپل د ضرب عملیه کو. د 15 ضربه ضربانې تر 2 پورې وایو. یو 15 15 2 15 یو محصل درلوري دا هم 11. بیا هم یو اصل لرو، د 15 ضربه ضربانې تر 1 پورې وایو. یو 15 15 یو محصل درلوري دا هم 6. اوس راځو دوام عدد ته. له اعشاریې څخه صرف نظر کو، دوام عدد ضربو. دا چې دوام عدد ضربو له دوام عدد څخه حاصل لاندې لیکو. د 2 ضربه ضربانې تر 1 پورې وایو. یو 2 هماغه 2. د 2 ضربه ضربانې تر 3 پورې وایو. یو 2 2 2 2 4 3 2 6 به ولیکو. بیا د 2 ضربه ضربانې تر 2 پورې وایو. یو 2 2 2 2 4. بیا له اعشاریې څخه صرف نظر کو، 2 2 4 او بیا یو 2 2. ساده د ضرب عملیه اجرا کوو. له 15 څخه لاندې کوم عدد نسته، خپله 15 لیکو. 15 و 2 چې جمع کو دا به سي 9 او یو 6 چې جمع کو دا به سي هم 9. 4 یو چې جمع کو دا به سي 15. بیا به راځو 4 6 به جمع کو 10. یو می اصل هغه له 2 سره جمع کو دا به سي 3. کله چې موږ حاصل راوېستي وروسته د مضرب ه او مضرب په اندازه اعشاریه له حاصل څخه جلا کوو. څنګه؟ ګورو چې په مضرب هی کې څو خانې اعشاریه عددونه دي، 1 2 3 او په مضرب کې بیا یوه خانه د 3 خانې او یوه خانه څو خانې کېږي 4 خانې. په اصل کې 4 خانې شمارو، 1 2 3 4 بیا نو وروسته اعشاریه ایږدو. نو د دغه دوه عددونو د ضرب حاصل چې دی د دغه اعشاریه عددونو ضرب حاصل 10.15 څخه عبارت دی. یعنی کله چې تاسو د ضرب عملیه په اعشاریه عددو کې اجرا کوئ، لومړی له اعشاریه څخه صرف نظر کوئ، خپل ساده د ضرب عملیه اجرا کوئ. چې حاصل مو راوېستي دا لوړ اعشاري رقمونه او لاندې اعشاري رقمونه شمیر سره جمع کوو. دلته 3 رقمونه دي، دلته یو رقم دی، 3 رقمونه یو رقم دی، 4 رقمونه. نو 4 خانې اعشاریه حسابو، بیا وروسته اعشاریه ایږدو. دا به زموږ د دغې عملیې د ضرب حاصل راوښیي. مثلا تاسو ته یو مثال درکړي، وایي تاسو اوس مثلا یو مثال دی، وایي 0.02 ضرب کوي په 2.1 کې. وای دا د ضرب عملیه اجرا کی. نو 1 2 2 1 0 0 اعشاریه صرف نظر کو. 1 0 0 1 2 2 وروسته له اعشاریه صرف نظر کو، خپل عددونه ضربو. 2 2 4 2 0 0 د اعشاریه څخه صرف نظر کو. 2 0 0 ځکه موږ ټول عدد چې په 0 کې ضربو باید 0 ولیکو. او 2 2
څلور. وروسته راځو دغه حاصلونه یو په بل جمع کو د ټوله ضرب عملیه حاصل چې دی په لاس راکوي. له 2 لاندې کوم عدد نسته. 0 او 4 چې جمع کو عیني هغه 4 کېږي. 0 چې له 0 سره جمع کو بیا هم 0 دی. 0 او 2 چې جمع کو بیا هم 2 کېږي. 4 سره کوم عدد نسته خپله بیا ولیکو. لوړ عدد کې 2 اشاري خانې دي، لاندې یوه اشاري خانه ده. 2 خانې و یوه خانه دا 3 خانې. په اصل کې 3 خانې حسابو 1 2 3 برابر اشاریه کېږي. نو 2.0.02 دا زموږ د دغه اشاریه عددو د ضرب حاصل دی. نو کله چې تاسو د اشاریه عددو د ضرب عملیه اجرا کوئ لومړی باید د ساده عددو د ضرب په څیر عملیه اجرا کړئ. وروسته چې مو حاصل راویستی د مضرب ه او مضرب د اشاري خانو په شمیر اشاریه په حاصل کې جلا کوو زموږ د عملیه نتیجه په لاس راکوي. نو خدای دې وکړي چې دغه د اشاري عددو ضرب عملیه مو زده کړې وي. تر بیا پورې چې تاسو درانه چوپړ کې حاضرېږو ښې چارې ولرئ. مننه.